تازه خبر د هند او پاکستان جګړه یو ځل بیا تازه شوه. هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتان شړلي دي. سلام وخت مو بخیر. که څه هم د هند او پاکستان ترمنځ تر جګړې وروسته اوربند شوی او پر یو او بل اوربنده د سرغړونې تورونه هم لګوي، خو په یو تازه ګام کې یې اوس د یو بل ډیپلوماتان شړلي دي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په نوي ډیلي کې د پاکستان د عالی کمیسیون یو کارکوونکي ناغوښتل شوی شخص اعلان کړی او په 40 ساعتونو کې له هنده د وتلو امر ورته کړی دی. وزارت ویلي و چې ګواکې هغه د ډیپلوماتیکو نورمونو خلاف فعالیتونه کې ښکېل و او د پاکستان د شاه سفیر ته یې د دغه ډیپلومات په اړه رسمي خبرداری ورکړی دی. د هند له دغه ګام وروسته پاکستان هم ورته اقدام وکړ. په اسلام آباد کې د هند عالی کمیسیون یو مامور نامنل شوی شخص اعلان کړ او ورته وویل چې په 40 ساعتونو کې له پاکستانه وځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې هم د هند په څیر خبره شوې چې ګواکې دغه ډیپلومات په داسې فعالیتونو کې ښکېل و چې مسؤلیتونو کې نه راځي. دوستانو دا او د ورځې چمتو کړی خبر